السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېر خوندور ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شوم ټیکنیکل ناکي په دې هیله ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ څنګه کولی شو ملګري چې د بل چا د فیسبوک آی ډي باهر بې نمبرنه باهر بې ایمیل ادرس نه په خپل موبایل کې راخلاصه کړو آیا دا کار کیږي هم که نه کیږي بالکل دا کار کیږي ویډیو اخره پرې وګورئ دا ویډیو سره لایک کړئ دا ویډیو د نورو ملګري سره شیر کړئ که تر اوسه پرې زما چینل ته ستاسو نوي راغلي وئ زما چینل خامخا هم د سره سبسکرایب کړئ ورسره په خوا کې د ګنټۍ نشان هم ستاسو کلیک کړئ چې زما هره نوې ویډیو ستاسو ته په نورې ویډیوګانې نه مخته در ورسوي د ملګري میرا ځو د ویډیو په طرف چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی ملګري سیده څنګه کولی شي ملګري چې د بل چا د فیسبوک آی ډي ملګري بهر بې نمبر نه بې ایمیل ادرس نه راخلاصه کړو آیا ملګري دغه کار کیږي هم که نه کیږي بالکل ملګري دغه ستاسو ته په ګنټۍ سره وایي چې دغه بالکل کیږي خو ستاسو ته ملګري یو پاسورډ چې کوم دی د هغې بل چا آی ډي پاسورډ ستاسو ته معلوم وي ستاسو ولته راشئ ملګري په فیسبوک باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه فیسبوک باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه فیسبوک راخلاص شه سایده ملګري دلته تاسو دغه رقم ته راشئ دلته تاسو ملګري په سرچ آپشن کې کوم ستاسو ښکاري دلته تاسو په دغه سرچ باندې کلیک وکړئ سایده ملګري چې کله تاسو په دغه سرچ باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه سرچ راخلاص شي لږ انتظار ورته وکړئ ګورئ ملګري چې ستاسو سره چا پاسورډ وي بل چا د آی ډي ستاسو ولته راشئ ملګري هغې آی ډي نمبر یې تاسو سره نشته دلته تاسو هغه سړي نوم یې ووایئ کس لکه دلته دغه زما خپل آی ډي دی دلته ما په دغه آی ډي باندې کلیک وکړل ګورئ دلته چې کله ما په دغه آی ډي باندې کلیک وکړل دلته ماته دغه خپل پروفایل راخلاص شه صحیح ده ملګري دلته تاسو راشئ دلته ملګري ستاسو چې کله د بل چا د فیسبوک پروفایل راخلاص کړل بیا دلته راشئ په دغه درې ټکي چې کوم ستاسو ښکاري په دغه درې ټکي دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ ستاسو ته ملګري دلته یو بل سیټینګ راخلاصېږي ګورئ دلته ملګري ماته دغه رقم ته سیټینګ راخلاصه دلته ماته دغه خپل آی ډي مې راخلاصه کړله دلته ماته آپشن ډېر راکړل اوس تاسو ته څه کم آپشن درکړل دلته تاسو لاندې راشئ دلته ملګري یو آپشن دی دلته کافي لینک دلته راشئ په دغه کافي لینک آپشن دی په اخر باندې کلیک وکړئ کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن باندې کلیک وکړل یور دلته ملګري ستاسو کته راشئ دلته ملګري ستاسو خپل د فیسبوک اکاونټ نه کته چې کله تاسو راغلل دلته راشئ په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ دغه رقم ته تاسو راشئ دلته ملګري ستاسو اخر کې چې کوم لګ آوټ ښکاري په دغه لګ آوټ باندې کلیک وکړئ دغه خپل آی ډي ستاسو د دغه ځای نه ختم کړئ لږ انتظار ورته وکړئ دلته زه غواړم چې دغه آی ډي مکمل لګ آوټ کړم صحیح ده ملګري ګورئ دغه آی ډي چې کومه ده دغه مو لګ آوټ کړله ګورئ ملګري ورته ګورئ دغه آی ډي مکمل چې کومه ده دغه لګ آوټ شوه صحیح ده ملګري ګورئ دلته ملګري ماته دغه فیسبوک دغه رقم ته راغلل دلته زه غواړم دغه نمبر یې ورنه ختم کړه ګورئ ملګري دلته ماته د دغه د فیسبوک آی ډي چې کومه ده د بل چا ماته نه نمبر معلوم دی نه ایمیل ادرس معلوم دی ستاسو ملګري دغه څرنګه خلاصوئ دلته ملګري ستاسو نه ایمیل ادرس د فون نمبر یې ستاسو نه غواړي ستاسو ملګري دلته راشئ دلته ملګري ستاسو په دغه آپشن د ګوته ونیسئ چې کله ستاسو په دغه آپشن د ګوته ونیسئ دلته راشئ په پوسټ د کلیک وکړئ دلته ستاسو چې کوم د پروفایل بل چا لینک راکاپي کړی دلته راشئ هغه لینک پکې پوسټ کړل ستاسو په خپله ورته کتلی شئ چې دغه لینک پکې راغلل زما د آی ډي دغه رقم ته ستاسو ملګري دلته راشئ دلته ملګري ستاسو ته چې دغه کومه دومه خانه ښکاري دلته دغه پاسورډ چې کوم لیکلی دي دلته ستاسو ته د دغه آی ډي پاسورډ خامخا معلوم وي که پاسورډ یې ستاسو ته نه وي معلوم دغه آی ډي ستاسو بیا نشئ راخلاصولی دلته ستاسو راشئ دلته ملګري ستاسو خپل آی ډي پاسورډ ورکئ دلته دغه پاسورډ مو کاپي کړی بیا دلته راشئ په لوګین دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ په دغه شنه خط باندې چې کله ستاسو ملګري دلته کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وکړئ دلته ستاسو ته یو بل آپشن راخلاصېږي صحیح ده ملګري ګورئ دلته ملګري ماته دلته بیا دغه رقم ته آپشن راغلل صحیح ده ملګري دغه رقم ته ستاسو راشئ یس کنټینیو په دغه آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ په دغه شنه خط باندې چې کله تاسو ملګري کلیک وکړل دغه رقم ته ستاسو نه دلته بیا هم پاسورډ غواړي دلته راشئ ملګري دغه آی ډي پاسورډ ستاسو بیا هم ورکړئ که ستاسو سره ملګري دغه پاسورډ نه وي ستاسو دغه آی ډي بیا نشئ خلاصولی دلته ما خپل دغه پاسورډ دلته ورکړل بیا دلته راشئ په دغه شنه خط لوګین آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ لږ انتظار ستاسو ورته وکړئ دغه آی ډي چې کومه دغه زما خپل آی ډي ده دغه ماته راخلاصه شي صحیح ده ملګري
ستاسو ته ملګري دلته دغه مکمل درښکاره کوو. ګورئ دلته ملګري ماته دغه آی ډي چې کومه ده دغه راخلاصه شوله. صحیح ده ملګري. دلته زه راځه دلته ملګري په خپل پروفایل د کلیک کوو. دلته زه ستاسو ته خپل پروفایل هم درښکاره کوو چې بالکل دا زما آی ډي ده، دغه د بل چا آی ډي نه ده، دغه ما په خپل آی ډي راخلاصه کړله. صحیح ده ملګري. دلته ماته دغه خپل پروفایل راخلاص شه. دلته ما په خپل پروفایل د کلیک وکړل. ګورئ دغه زما خپل آی ډي ده، نقیب الله په نوم ده، دا زما خپل آی ډي ده، دا فیک آی ډي نه ده. ستاسو ملګري که د بل چا آی ډي غواړئ چې خلاصه کړئ، ستاسو یې پاسورډ معلوم وي، دلته ستاسو راشئ په فرینډ ته کلیک وکړئ. آیا چې کله تاسو په دغه فرینډ ته کلیک وکړئ، ستاسو ملګري دلته دغه فرینډ راخلاص شي، ستاسو سره چې کوم یو پاسورډ معلوم وي دلته راشئ، په هغه آی ډي هم دلته ستاسو کلیک وکړئ. دلته دغه رقم ته راشئ، دلته په دغه درې ټکي هم د کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه درې ټکي هم د کلیک کړئ، دلته لاندې راشئ، دلته په دغه کاپي لینک د کلیک وکړئ. دغه لینک ستاسو ته ضرورت وي، دغه ستاسو په خپل موبایل کې پوسټ کړئ. صحیح ده ملګري. ستاسو په دغه طریقه سره چې کوم دو د بل چا د فیسبوک پروفایل په دغه طریقه سره ډېر په اسانۍ سره خلاصولی شي. صحیح ده ملګري. انشاءالله چې ستاسو دغه ویډیو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. ستاسو نه ملګري نه اجازت غواړم. د الله په امان.